ملا برادر څوک دی؟ چیرته زیږیدلی دی؟ پاکستان ورسره څه کړي دي؟ جزئیات یې په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مشئ. هر کله چې د ملا برادر په مشرۍ د طالبانو د مذاکراتي ډلې له امریکا سره د سولې کامیابه خبرې اترې او لوازنامه وشوه، خو د بین الافغاني خبرو د پیل نه وړاندې د ملا برادر په اهمیت او اثر باندې هم پوښتنې کیږي. خو تر دې هر څه مهمه پوښتنه دا ده چې ملا عبدالغني برادر څوک دی؟ پاکستان او ملا عبدالغني برادر. ملا عبدالغني برادر د فبروري په میاشت کال 2019 کې د پاکستان امنیتي ادارو د امریکا استخباراتي ادارې CIA په تکنیکی مرسته معلوم کړی وو او د پاکستان ساحلي ښار کراچي سیمې څخه یې نیولی وو. په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د کامیابه خبرو اترو د پیل څخه وړاندې دی په اکتوبر کې 2013 کال د قطر حکومت په خواست سره د پاکستان د یو جیل څخه خوشي کړی شو. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د نیولو وروسته یو ریپورت خپور کړی و چې پکې یې لیکلي وو پاکستان د امریکي استخباراتي ادارې د دې ناخبره ساتلی وو چې ګنې د دوی د ملا برادر د نیولو لپاره د CIA نه مرسته غواړي. د سولې خبرې او خپلواکي. د طالبانو د مذاکراتي ډلې مشر عبدالغني برادر د بین الافغاني خبرو د پیل نه وړاندې یو وارې بیا اسلام آباد ته ورغلی و. د امریکا سره د خبرو اترو په وخت هم نوموړي تیر کال د اکتوبر په میاشت کې د اسلام آباد سفر کړی و. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په اګست 2013 کال کې د پاکستاني جیل څخه د ملا برادر د خوشي کېدلو وروسته په خپل یو ریپورت کې لیکلی و چې پاکستان په اوله کې دا خبره پټه ساتلې وه چې ملا برادر یې ولې نیولی و، خو وروسته پاکستاني چارواکو دا خبره ښکاره کړه چې برادر د پاکستان نه په پټه د افغان حکومت سره د سولې خبرې کولې، ځکه یې ونیولو او د نیولو مقصد یې دغه خبرې ماتول و. افغان سیاسي کارپوه خالد پښتون ODB ته وویل چې پاکستان کوښښ کوي چې د طالبانو کنټرول ټینګ وساتي. وروستي ګامونه د افغانانو په سترګو کې خاورې شیندل دي. هغه وایي چې پاکستان او طالبان یو بل سره ډېرې نږدې اړیکې لري. دوی کوشش کوي چې د راتلونکي سولې په خاطر طالبان پر افغان حکومت باندې برلاسي کړي. خو د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي ویلي موږ طالبانو ته د دې لپاره بلنه ورکړې ده چې له یو بل سره سلا مشورې وکړو. موږ باید سوله او استحکام په نظر کې وساتو ځکه چې موږ ته مخ په وړاندې تګ کول دي. ملا برادر او د طالبانو تحریک. ملا برادر د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر مرستیال پاتې شوی دی او دی د هغه 4 کسانو څخه یو دی چې په کال 1994 کې په کندهار میوند ولسوالۍ کې د طالبانو د تحریک بنسټ ایښودلی دی. ملا برادر او ملا محمد عمر اخوند ډېر نږدې رشته دار هم ګڼلی کیږي. د نوم نه څرګندولو په شرط یو افغان چارواکي د ملا برادر د نیول کېدو پر مهال BBC ته ویلي وو د ملا برادر میرمن د ملا محمد عمر خور ده. په طالبانو کې د دوی یو بل اهمیت دا و چې اهمه مالی چارې به هم د ملا برادر په لاس سنبالېدلې. د طالبانو مخکښ مشر ملا عمر سره د زیات نزدېکت له امله هغه د طالبانو لیکو کې دریم مهم مشر ګڼل کېدلو. ملا عمر پسې دوهم مشر ملا عبیدالله اخوند ګڼل کېدلو چې وروسته د پاکستان په یو زندان کې مړ شوی و. د افغانستان په چارو ژور نظر لرونکي خبریال رحیم الله یوسفزی وایي هغه به تل هلته و چې په هره غونډه کې به ناست و. 52 کلن ملا عبدالغني برادر په کال 1988 کې په وروزګان ولایت دیراود ولسوالۍ کې پیدا شوی و. د دراني قبیلې په پلزۍ څانګې سره تعلق لري. دا قبیله په دغه سیمه کې لویه شمیره خلک لري او د لویو ټبرونو څخه شمیرلی کیږي. زده کړې په دیني مدرسو کې ترسره کړي دي. د روس خلاف هم جګړه کې برخه اخیستلې ده. ملا برادر او د جګړې میدانونه. څېړونکي ګیټي کلارک په خپل یو لیک کې وایي پاکستان کې د نیول کېدو پر مهال ملا برادر د طالبانو دوهم ستر مشر و او د یغیانو قمنداني ذمهواري ور په غاړه وه. د طالبانو د قبضې په پراخه کولو کې په سختو سیمو کې جنګېدلی او د جګړې مشري ور په غاړه وه. په کال 1998 کې د سختې جګړې وروسته د بامیانو سیمه د قمندانۍ کې د طالبانو د واک د لاندې راوستلې شوې وه. په افغانستان کې د طالبانو د واک په وخت په داسې حال کې د هرات ولایت والي ټاکل شوی و چې په دغه ولایت کې سخته جګړه هم روانه وه. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.